السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول د ایران ټي وي یوټیوب چینل مینوال به راته ښه او صحتمند وای. ملګرو، په دغه ویډیو کې ډېر ښایسته او په زړه پورې خبرونه درته لرم. هیله ده دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ، لایک او له ملګرو سره شریکه کړئ او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو، راځو دغه تازه لنډو خبرونو ته چې هیله تر پایه راسره وګورئ او د خوښې وړ به مو هم وګرځي. لومړی د خوښۍ خبر ده چې افغاني لوبغاړی شهزاد محمدي او آفتاب عالم د بندیز مده د کرکټ بورډ لخوا کمه شوې ده. خو لا دقیق معلومات نشته چې څومره کمه شوې ده، خو داسې ګنګوسې او داسې ریپورټونه خپاره شوي دي چې د دوی د بندیز موده کمه شوې ده او ډېر ژر به ملي لوبډلې ته راستنه شي. او همداشان یو بل د خوښۍ خبر داسې دی چې آی سی سی په تازه درجه بندۍ کې د 500 ورځه لونډرانو لیست کې بین سټوک لومړی او محمد نبی اساخیل دوهم مقام کې راغلي دي. او بل خبر بیا داسې دی چې 13 ورځ په بیگ باش سیالیو کې رشید خان په 4 راورونو کې 40 منډې ورکړې او 3 وکټې واخیستې. او بل د خوښۍ خبر 13 ورځ په بي پی ایل سیالیو کې مجیب الرحمن په 4 راورونو کې 22 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې. او همداشان د امریکا اوپن سیالیو کې حشمت الله شهیدي د افغان ځوانانو لوبډل مشر وو. په 3 لوبو کې 2 وګټلې، یوه یې وبایلله. او هندي تکړه لوبغاړی روهیت شرما یوازینی لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې په 500 ورځه سیالیو کې زیاتې 1490 منډې کوي. او بل تکړه لوبغاړی ویرات کوهلی بیا یوازینی لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې په نړیوال کرکټ کې زیاتې 2440 منډې کوي. او د پاکستان کرکټ بورډ مشر وایي که بنگلادیش کرکټ لوبډله پاکستان ته رانغله نو دوی به د کرکټ نړیوالو شورا ته لاړ شي او عریضه به پرې وکړي. د کرکټ پاکستان بورډ چیرمن وایي چې له دې وروسته به خپلې کورنۍ ټولې لوبې په پاکستان کې کوي او هیڅ لوبه به په بل هیواد کې ترسره نه کړي. پاکستاني تکړه لوبغاړی نسیم شاه د کم عمره توپ اچوونکي ریکارډ جوړ کړ. نوموړي په ټیسټ سیالۍ کې په یو انینګز کې 15 لوبغاړي وسوځول.